پاتې شوه د افغان کډوالو په حقله نو دا کم صورت کې چې دا ویستل کېږي دا غلط دي. مونږ غواړو په خپل غواړو زه د یو پښتون په حیثیت دا غواړم چې یاره افغانستان پښتون آباد شي هغه خپل وطن ته لاړ شي خو دا یو ورو پکار دی. تاسو به وینئ چې په کم صورت کې چې دی دغه روان دی که نه لکه د هغوی هغه کم چې هغه ځان له څه جوړ کړي دي که کور یې جوړ کړی که دغه یې جوړ کړی دی एकदम پې دی دغه راوړي پریشر راوړي هغه د 10 روپو شی چې دی نو په 1 روپۍ هم بیا څوک نه اخلي. نو د ظلم دا حقیقت درته یم ګورئ مونږ بار بار دا وایو چې یاره د انساني حقوقو ته قتل غواړي د یونایټډ نیشن دی دغه اصولو ته قتل غواړي او هر څه ګوره زمونږ ګاونډیان دي مونږ غواړو که نه چې د زړونو تړون پاتې شي که چېرته مونږ هغوی په کم نفرت باندې هغوی چې مونږ د دې ځای نه شړولي یو که نه او په کم صورت کې شړو چې هغوی مونږ هغه خپل سیز وس چې دی خرڅولو ته نه پرېږدو. نو زما په خیال چې د زړونو ګټل چې دی نو دا به د ملک وګټي او د زړونو بیلل به چې دی نو دا ملک وبیلي. دا فکره یاد ساتئ. نو دا افغانان وروڼو سره زموږ چې پښتانه دي اکثریت پکې زموږ پښتانه وروڼه دي او زموږ سره حقیقت درته یم چې زړه ځکه چې لامو ته راباسي نه خو یو پښتون دی یو خاوره ده یو قام دی په منځ کې دیوالونه چې دی نو هغه خو د کور د وروڼو په منځ کې دیوالونه وي خو وروڼه د وروڼو کې که زړونه یو ځای وي که نه نو دا به ګورې موږ ته ډېره فایده راکړي.